دا د انستاریک رپورټ دی حجري ټي وي ته. امریکې د پاکستان په لانګ رینج بلسټیک میزایل پروګرام بندیز لګولی دی. په دې اړه د امریکې ډیپټي نیشنل سیکیورټي اډوایزر جان فاینر ویلي دي چې پاکستان داسې میزایل جوړوي چې په کوم باندې هغه ساوت ایشیا نه بهر هدف ویشتی شي. امریکې په خپل رپورټ کې په دې اندېښنې راڅرګندې کړي دي. فاینر ویلي دي چې پاکستان سره دغسې ټیکنالوژي راغلی دی چې په کوم هغه ډېر غټ میزایل ویشتی شي. فاینر زیاته کړه چې که چېرې پاکستان په دې میزایل ټیکنالوژي کې دغسې ترقي روانه وه نو هغه به بیا امریکا هم ټارګټ کوی شي. فاینر ویلي دي چې هغه ملکونه چې کوم امریکا ټارګټ کوی شي هغه ډېر کم دي لکه روس، چین، شمالي کوریا، او موږ نه غواړو چې پاکستان سره دغه طاقت راشي. پاکستان ویلي دي چې د پاکستان میزایل پروګرام صرف د انډین ډیټرنس دپاره دی او دې نه نورې دنیا ته څه خطر نشته. دا د انستاریک رپورټ و حجري ټي وي ته.